سلامونه دوستان الماني پښتو ژبه جلا دي سر په خیر راغلی. نن ورځ غواړم تاسو ته د الماني ژبې د معرفي لاندې جملې وړاندې کوم د کومو د هغو جملو چې ما یې تاسو ته لغتونه په لومړیو ویډیوګانو کې وړاندې کړي دي. نو راځو شروع کوو. د ښځینه او نارینه جملو یا لغاتو توپیر زه تاسو ته په نښه کوم. نو راځو د ښځینه له جملو څخه شروع کوو. mein Name ist Zuhali. زما نوم زوها علي ده. ich bin 20 Jahre alt. زه 22 کلنه یم. ich komme aus Afghanistan. زه د افغانستان یم. ich wohne in Kabul. زه په کابل کې اوسېږم. ich spreche Englisch und Deutsch. زه په انګلیسي او الماني ژبه خبرې کوم. ich bin Lehrerin. زه استاده یم. meine Hobbys sind sie reisen, Cricket schauen und Bücher lesen. زما سرګرمي سفر کول، کرکټ لیدل او کتاب لوستل دي. نو اوس راځو تاسو ته د او د نارینه جملو او د ښځینه جملو توپیر یوازې په یوه لغت کې دی چې هغه تاسو ته په نښه کوم. په نارینه جملو کې د استاد لپاره استفاده کیږي ich bin Lehrer، یعنی زه استاد یم، او د ښځینه جملو لپاره Lehrerin استفاده کیږي.